السلام علیکم. حکومتګرو د واتساپ لپاره بالکل نوي د خندا ډک سټیکرونه راغلي دي. که تاسو هم غواړئ چې په خپل واتساپ کې په اسانه طریقه باندې سټیکرونه اډ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. څنګه چې تاسو ته زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري که زه تاسو ته وښیم چې ما سره په واتساپ کې څومره زیات سټیکرونه دي، ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښایسته. که تاسو هم غواړئ چې په اسانه طریقه باندې په خپل واتساپ کې دغه رقم زیات سټیکرونه اډ کړئ نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دغه ټولو طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو درښیم. تاسو ته زه دلته وښایم چې دا اپلکېشن په نن ویډیو کې تاسو لپاره ما راوړی دی چې په دې کې ډېر زیات مختلف دغه شان سټیکرز دي او تاسو په یو کلیک باندې کولی شئ چې په خپل واتساپ کې ډېر زیات سټیکرونه اډ کړئ. زه تاسو ته ښیم په دې به لږ غونډه کې لوډینګ وشي، تاسو ته ښکاري دا څومره زیات سټیکرونه دي، دا ټول تاسو په خپل واتساپ کې په اسانه طریقه باندې راوستلی شئ. څنګه به تاسو راولئ، په کومې اپلکېشن کې دا دي، دغه ټوله طریقه تاسو ته ښیم. له دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړلی دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکې هرې ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. حکومتګرو د دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلکېشن فسټ اف آل انسټال کړئ. دا به تاسو را کوم ځای نه انسټالوئ، د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې به ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو ته لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه به تاسو دا اپلکېشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې هم تاسو دا اپلکېشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ بیا به څه وکړئ، سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ فسټ اف آل تاسو ته ښکاري دا څومره چې دلته سټیکرز دي، دلته تاسو ته د دې سایډ ته یو پلس نشان شو کیږي. نو تاسو چې د کم سټیکر هم په دغه پلس نشان باندې کلیک کوئ نو هغه سټیکرونه به تاسو سره په واتساپ کې راځي. مطلب زه غواړم چې دا سټیکرونه دلته په خپل واتساپ کې اډ کړم، نو زه به څه وکړم، سمپل په پلس نشان باندې کلیک کوم، تاسو ته ښکاري ټول سټیکرونه دلته راغله. بیا به تاسو وکړئ بل یو آپشن تاسو ته شو کیږي اډ ټو واتساپ، که تاسو بیا په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ته ښکاري بل یو اډ آپشن به درکړي او بیا چې کله تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري دلته سټیکر پیک ون هیز بین ایډډ ټو واتساپ، یعنی دغه یو کم پیک چې و هغه هلته په واتساپ کې زما اډ شو. که زه اوس هلته لاړ شم واتساپ ته او دلته زه وګورم چې آیا دا اډ شوی دی که نه دی، نو تاسو ته ښکاري چې دلته به دا دي هغه کوم تصویر چې دی نو هغه هلته شو کېږي د سټیکر هغه، او که زه به هغه باندې کلیک کوم تاسو ته ښکاري هغه ټول سټیکرونه هلته راغلي دي. دغه شان تاسو چې د کم یو سټیکرونه هم په دغه پلس نشان باندې کلیک کوئ نو هغه به ټول تاسو په واتساپ کې راځي. ډېر زیات په اسانه طریقه باندې دغه ټول سټیکرونه تاسو په یو کلیک باندې په خپل واتساپ کې به دغه طریقه باندې راوستلی شئ. نو حکومتګرو امید لرم تاسو به دا نننۍ ویډیو خوښه شوي، که ویډیو مو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.